نه بس اخیری خبره اوس دا ویډیو مون ختمه بریزي. اخیری خبره دا ده چې په کوم جمعات کې ودرېدلم ښه په جهر باندې به ورته ویم هوا ده ویې شوې که نه دوی وایي چې په پټه د وارزي الله پاک د ښکاره باندې اسلام زما مذهب اهل الحدیث زما پہچان دے همدا زما ایمان دے امن کې لکه تاسو سپک نظر یو طرف ته اوبه ګرځوئ بل طرف ته اوبه نشته دی دا خو زموږ مېلمانه دي زه هم مېلمه یم دې ځای ته راغلی یم که نه پکار دا وه چې عالمانو مونږه څه وکړو هغوی سره مونږ ودرېږو د دواړو اصلاح کړو په دین کې خو لانجې کونجې او جګړې نشته دی باقي تاسو خو نور ښه پوهېدلی خو ما هغوی ته د یوه خبره وکړه لکه هغه مولانا صاحب هغه یوه خبره ماته وکړه چې څوک په تیز امین وي هغه د هغه جومات ته ځي او چې څوک یې نه وي دلته دې راځي نو ما چې زما خو نه هغه جومات دی نه مې دا زه خو د بل ځای یم نو زه به هلته تیز ویم او که سلو ویم خو ستا هغه ته مې چې خیر د یو رکعت کې بیا تیز ویم بل کې بیا سلو ویم زه خو پوه نه شوم که ما زما خو اسلام ونه شوه نو هغه ما ته چې نه ستا پلار نیکه څه کول نو ما د انډیا کې چې کوم د غواګانو دغه کوي د هغوی پلار نیکه هم دغه کول نو هم دغه کوي نو لکه خبره داسې واویه چې یاره دا خو ویل په دوا کې ده نو ما وختي یو بل مولا راسه په لار میلاو شو هغه وایي چې دیز کې یو راپسې ما پسې ټول عمر مونځونه کړي او په پټه امین یې ویلی د هغه مونځ خو نه کېږي نو مال که تا په اودس کې به غیر اودسه دي کړي داسې دی که نه دا خبره ګوره دا خبرې مال غلطې دي قاري صاحب مال دا خبرې به نه کوي مال خلک چې تواب له لاړ شي او دا په زوره باندې وایي چې لا شریکه لکه لبیک الله پاک یې نه اوري ولې کوم دی چې ته دلته دغه وکړي که نه ماشاءالله ملګری ما د یو بل نه اورېدلي ما ته کله سبق یې ویلی دی نه یې پوه شوې او ته پوه شوې به دې خبره نه دا راته ووایه رښتیا خبره وکړه چې ته څه مطمئن شوې که نه یاره جي بالکل مطمئن ځکه مطمئن شوم مخکې به د امین وي په دې زمانه تاسو به ډایرکټ د قرآن او د حدیث نه خبره وه هغه بل امام راځي او امام نه راځي هغه امام راضي رحمت الله علیه ویلي دي امام فلاني رحمت الله علیه هغه د پیغمبر یادوي ما یو ما ته به بار وایي چې دا خو څلور مسلکونه دي په دې کې امام شافعي شته دی مله امام شافعي جوړې د آدم علیه السلام په دغه کې دغه په نبي د سلام پسې نه ما ته ګوره امام صاحب مطمئن یې لکه مخکې به د امین وي مخکې به د امین وي تیز باندې ما اورېدلي مخکې و چې په تیز هم شته او په سلو نه نه مخکې به ته امین وي او نن مې ورته په دغه جومات کې ویلی هغه ما ته ویل په دې خو موږ سړی ایشتلی دی او د جومات نه مې ایستلی مال که بغین کې دي زوري زه دغلته نږدې یم او مازدې مامنې که مازې ده مخکې به د امین په تیز مخکې به وسه ویلې نه پس بارک الله هر ځای کې دا خو لا دا ځای دی چې بیا سهار دغه جومات ته ورشم چا خو سوات دا ټول خلک دی او زما دا شکور بازار زما په نوم باندې ټولو پېژندنه مه دي بس پېږمې راښکلی زه اوس هم هغه کلي شوردیدانو کې په جومات کې ماشاءالله ښه مطمئن یې الحمدلله امین په زور پټي باندې چا سره جنګ نه کوم الله پاک ډېره شته راکړې الحمدلله او مال د الله د دین کلام دی مال چې په دې باندې مې دا سر ځي که نه مال والله چې مال ویغی یم په دې جومات خپل پټو باندې لانجې باقي جومات خبره ده چې سړی یو شیبل شدي مال ګوجر سړی مال دغه شکور ته راځي پړی به درکې وایي پوه شوې خو لکه بس اخري خبره ستاسو شو اخري تقریبا ستا اخري خبر حق باندې څوک دی اخري خبره وکړه تا د څه معلومه شو لکه زه درته په جومات کې ناست یم مخ په قبله او مخ په قبله باندې یم پوه شوې که نه د مرګ او د ژوند پته نه دی خو زه صرف په دې پوه شوم چې یاره بخاري شی به ته بخاري دی او دا ترمیزي دی او هم بیانوم هغوی به امام صاحب او امام راضي او امام نه راضي بس صرف په دغه قصه باندې زوران وم چې لکه بخاري نه خو بل څه دغه نشته دی که نه بل خو قرآن او بیا د حدیث صحیح شو لکه ابو زما د یو خپل عالم نه تپوس وکړو زموږ هغه احناف یو خو قاري صاحب ګوره یو د دې شي څه خلاف یم شیا نیشنل پارټي او پیپل پارټي زه په دې کې هغه درې او یا فرقو ته برابرېږي نو ما هغه ته ویل چې زما یو کبیر او هغه داسې چالو کړو چې لکه جنازه مو وویني نو په سړي باندې د هغه حق شي چې هغه جنازه به کېږي او ما ته یې ویل دې سړي جنازه وکړه خو په هغې کې ښځې موږ سره سب کې ولاړې او سړي هم ولاړو ټول لغړ ولاړو نو ما هغه جنازه پرېښوسته راغلم نو هغه ته ما چې هغه څه کفارې څه کېږي ما ګناه کړې ده نه مې ده کړې نو هغه ما ته مسله من مسله نه حدیث هغه ویل مسله بیانوم حدیث بیان کړه ما هغه په دې کې ما چې تا مسله د حدیث نه ښه کړه یاره ایسته ترې راپاڅېدلم
بچاره چرګ را راول زه بل ما چرګ نه چیرې بل راول په ما کفاره کی تور چرګ ته وای هغه تور چرګ مساله د معمولی مال مساله معمولی نه د حکومت په حدیثو کې ما پوهه کا دوی خبره ورته دا وکړه چې زما کبي له وی شراب ما اکثر ځان ته روټي کوي زه خو ته پاسه ما کړې ته برشه ته راځم کړه ورته روټي پرې د مخوري زه ته نه شم پرې وسته کنه من بدی کې سي ما ته چې خرم خپل شراب سکي کنه شرط مار پاره سي دي زو سره وړې شم نشم وړې ما ته کې بيبسي کې شراب بن کې دا غیب څخه دي یا نور سي کنه نو زه خو به هیر د دې احناف ځان ته وای والله کې یو کې مکمل کې وای شو نه بس اخیری خبره اوس دا ویډیو مون ختمه بریزي اخیری خبره دا ده چې په کوم جمعات کې ودرېدل ما خپه جهر باندې به ورته وې ماشاءالله دا وای شو کنه دی چې په پټه د وارزي الله پاک د ښکارا باندې ماشاءالله ماشاءالله کومه بارك الله فيك ماشاءالله